أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښه سوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه، مګر په دې غزا کې داسې وقایع پیښ سوه چې په اسلامي ټولنه کې یې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غزا کې تعذیري حدود مشروع سوه، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغه غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوة العجائب بولي، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثې او واقعې پیښې سوي دي. او هغه غزا په دې ډول سره وه: رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبیلې رئیس و، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر د تحقیق دپاره بریده ابن الحسیب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې د دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته یې په خپله د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې یې ورسره وکړې. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حالاتو خبر کوي چې هو د حارث د حملې اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حملې خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لښکر سره راټول کړي چې د دغه لښکر مشرتوب په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاته وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکړي. خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم ووته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه وه ورسره وتلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لښکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکوي او د انصارو بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکوي او د مسلمانانو لښکر د بني مستلق پر طرف رهي سو. څرنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حملې دپاره ځانونه تیارول، نو خود د معلوماتو دپاره یې شاوخوا نفر هم لیږل چې د اسلامي لښکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوی او ویې وژي. کم وخت چې حارث ابن ابي ضرار او د ده سره ورسره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ او د دوی د جاسوس د وژل کېدو خبر ورسېدی، ډېر زیات وبېرېده او د هغه نورو قبیلو عرب چې د ده سره ملګري سوي وه ځینې جلا سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکره سره و مریسع ته ورسېدی. مریسع د بني مستلق د اوبو څخه یو اوبه وې چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وې او دلته یې واړول. د کفارو لښکر هم راغلی، دلته یې واړول. دواړه لښکره د جنگ دپاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و میدان ته ورووتی او کفارو ته ورنارې کړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایست. خپلې وینې مو وساتئ، خپل قریبان او دوستان مو وساتئ، خپل مالونه مو وساتئ، یعنی مسلمانان سئ زموږ د حملې څخه خلاص یاست. خو هغو
د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. بیا د دوو لښکرو په مابین کې په غوښو ویشتل شروع سوه. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځایي حملې او هجوم امر وکړي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفره ووژل سوه او بیرغ یې هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدی په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یوه وار ټول تسلیم سوه. نو د بني مستلق ټوله قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټوله ښځې، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل سوه. هغه هم په یوه حمله. ټوله جنگ تر 2 دقیقو زیات نسو. سبحان الله. واقعي مسلمانانو ته دغسې اسانتیاوې پیښیږي. نو خود ښځې د منځیانو په شکل، هلوکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل سوه. قصه اوږده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبیلې د رئیس حارث ابن ابي ضرار لور وه، د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په حصه کې ورورسېده. او ثابت رضی الله تعالی عنه ورته وویل که دغونه مال راکې زه دې آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مال و ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او هغه هم آزاده کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړه او دې هم بېله ځنډه اسلام قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړه. کم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه سوه، صحابه کرامو غږ وکړي ویل دغه بندیان چې زموږ سره دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نه ښایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان زموږ سره بندیان یا مریان وي. نو یې ټوله بني مستلق آزاد او ایله کړه او هغو هم ایمان راوړي. حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وایي هیڅ داسې ښځه نه پیژنم چې د هغې برکت دې پر خپل قوم تر جویریې ډیر وي، ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبیله آزاد او پرېښول سوه. بیا یو چا د جویریې رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تا څنګه ژر اسلام قبول کړي، حال دا چې ستا ټول قوم د مسلمانانو سره بندیان وه او اوس دغه و چې جنگ خلاص و. دې رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې د مخه ما خوب ولیدی چې پوره او کامله سپوږمۍ ورونو د 14 سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي. نو جویریې رضی الله تعالی عنها ویل ما 3 ورځې مخکې خوب ولیدی چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینې منورې څخه راپورته سي، په هوا په اسمان کې رارهوي، څو راسي زما په غېږ کې ولویږي. نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه. ما ویل دغه هدایت او لارښوونکی دی چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل سوی و. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادېدو قصه وه. اوس چې جنگ خلاص سو د بني مستلق بندیان آزاد سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته د مدینې منورې و طرف ته رهي سو. په لار کې ډېرې لوی واقعې پیښې سوې. څرنګه چې د دغه واقعو د پیښېدو سبب رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی او د ده ملګري وه، نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې د دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کړم. د بني مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورونو موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبدالله ابن ابی د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودی. خاصتا دغه عناد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات و، ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی و چې دی د دغه قبیلو پاچا وګرځوي. حتی د ده د تاج دپاره یې ملغلرې او مریانې جوړې کړې وې چې په دغه وخت کې مدینې منورې ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول
چې د ابی د زوی متابعت دې وکړي. نو د ابی زوی دا فکر کاوه چې د ده پاچهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې واخیسته. د ده دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاره و. د مخه تر دې د ده عناد ښکاره و چې دی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالی وکړي، او پس د هغه ښکاره و چې دی په ظاهره مسلمان سو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یوه بوده سپور و. غوښته یې چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض و پوښتنې ته ورسي. په لار کې پر یوه داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابی زوی هم ناست و. د ابی زوی پزه ونیول او ویل پر موږ دوړې مه کوئ. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه مجلس ته قرآن مجید تلاوت کوي، د ابی زوی ویل په کور کې دې کښېنه، زموږ مجلسو ته مه راځه. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاري او امام مسلم کوي. دغه عمل یې د مخه تر هغه و چې په اسلام سره تظاهر وکړي، او کم وخت چې پس له بدره په اسلام سره تظاهر وکړي، بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمن و. ټول هم او غم، ټول چرت او فکر یې دا و چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کړي، او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیله کړي. د اسلام د دشمنانو سره دوستي کولې. تاسې ولیده چې د بني قینقاع د یهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه. تاسې ولیدئ چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي. مسلمانان یې په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته یې چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي. د دغه منافق د مسلمانانو د خطا ایستلو دپاره د مکرو او چمو څخه یو دا و. پس له هغه څخه چې ده په اسلام سره تظاهر کاوه، د هرې جمعې په ورځ چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې ویلو دپاره کښېنستی، اول به د ابی زوی ولاړ سو او ویل به دغه ستاسې په مابین کې رسول الله دی. الله عز وجل په ده سره مکرمه او معززه کړاست. کومک او نصرت یې کوئ، خبرې یې اورئ او اطاعت یې کوئ. بیا به کښېنستی. وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې ویلو دپاره ولاړ سو. خو د ده و بې شرمۍ او سپین سترګۍ ته وګورئ. په هغه جمعه چې پس له احده وه، سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت یې هم کړی و، بیا ولاړ سو. غواړي چې هغه خپله پخوانۍ خبره وکړي، خو مسلمانانو تر کالو ونیوی او ویل کښېنه ای د الله دښمنه، تا هغه کارونه وکړه چې ودې کړه، ته د دغه خبرو لایق نه یې. د ابی زوی د خلقو تر اوږو اوښتی او د مسجده وځي. د ځانه سره وایي کومه د شر خبره خو به مې نه وي کړې، ما د ده د ملاتړ خبرې کولې. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخه ورغلی. د ابی زوی ته یې ویل ویلک ورشه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکړي. ده ویل والله نه غواړم چې ما ته د مغفرت دعا وکړي. دغه رنګه د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بني نظیر د یهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده. دی و چې هغو ته یې ویل ټینګ او ثابت ودرېږئ. که تاسې د مدینې منورې څخه وایستل سواست، موږ هم در سره وځو، او که ستاسې سره مسلمانانو جنګ کاوه، موږ ستاسې کومک کوو. د احزابو په غذا کې ده او د ده ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړو کې بیره او وارخطایي پیدا کړي، هغه چې الله عز وجل په سورة الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. یعنی هغه وخت در په یاد که چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړو کې د نفاق مرض و ویل څه ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم، فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. چې پوره ترجمه او قصه یې د خندق په غزا کې درته بیان سوه، تر څو چې الله جل جلاله پسې فرمایي یحسبون الاحزاب لن یذهبوا
وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یعنی دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نه دي تللي، او که چیرې بیا د کفارو لشکر د جنگ دپاره راسي نو د دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی د ښاره څخه لرې د اعرابو په کلو کې واوسیږي او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسې د حال او احوال پوښتنه کوي. او که چیرې دغه منافقان په تاسې کې وای نو جنگ به نه وای کړی مګر ډېر لږ، هغه هم د ریا دپاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړو حال ښکاره کوي او فرمایي دغه د کفارو لښکرې چې د خندق د غذا څخه ناکامه ولاړې، مګر دغه بیرېدونکي منافقان لا تر اوسه هم نه دي متیقن چې کفارو ماته وخوړه او لاړه. او که فرضاً د کفارو لښکرې بیرته راسي او پر مسلمانانو حمله وکړي نو د منافقانو دا آرزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدو پورې بلکل د ښاره څخه ووځي او یوه لرې کلي ته ولاړ سي او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دی او جنگ و کم ځای ته ورسېدی. دغه منافقان د خولې په خبرو او په ښکاره سره ستاسې خیر غوښتونکي دي، خو په جنگ او د خندق په کیندلو کې ډېر کار نه کوي، صرف د مجبوریت په سبب او د ریا دپاره په جنگ کې لږ حصه اخلي. ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکي دسیسو ته ښه متوجه سئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه تر اوسه پورې د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملي کیږي. د اسلام دشمنان که یهود وه که منافقین وه که مشرکان وه په دې ښه پوهېده او نن ورځ هم ښه پوهېږي چې د اسلام کامیابي د اقتصاد په قوت سره نه ده، د اسلحې او د لښکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده، بلکې د دوی کامیابي د دوی د دین، د دوی د اخلاقو، د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او افراد یې لري. کفار پوهېده او پوهېږي چې د دغه فیض او نور، د دغه کامیابۍ او سرلوړۍ منبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه علیه الصلاة وسلام د دغه صفاتو دپاره مثل اعلی دی. نو کفارو ته پس له دغه 5 کلو اوږدو جنګو څخه دا ور معلومه سوه چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحې په استعمال سره نسو کامیابه کېدلی، نو یې دا پر ځان لازمه کړه چې د دغه دین پر ضد به په اعلامي او تبلیغاتي جنگ جنګیږو، د دغه دین اخلاق او احکام به غندو او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت وي. څرنګه چې منافقان د مسلمانانو په صفو کې دریم صف و او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې وه، نو دوی کولای سوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینې منورې منافقانو پر غاړه اخیستې وه چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابی زوی عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق و او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزابو تر غذا وروسته په روښانه شکل سره ښکاره سوه او دا هغه وخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاقه کړه. په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون و چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی. د دوی په تقلیدي قانون د دغه زوی ښځه پر هغه چا حرامه وه چې دی یې په زویواله سره نیولی و. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه، منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شر پارولو دپاره د دوی په باطل ګمان 2 اعتراضه پیدا سوه. اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 5مه زوجه وه او دوی به ویل
قرآن مجید تر 4 ښځو زیات اجازه نه ده کړې، نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحیح او جائز دی؟ دوهم، زینب رضی الله عنها د هغه چا ښځه وه چې ده علیه الصلاة وسلام په زویوالي سره نیولی و، نو د خپل زوی د ښځې سره نکاح کول اکبر الکبائر ګناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې، نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکوي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه، او دغه جوړ سوي تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاته دي، او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړو کې قوي اثر وکړي، تر څو چې په دې باره کې د قرآن مجید ښکاره او روښانه آیاتونه نازل سوه چې په هغو کې د دغه قلبي امراضو علاج و، او د دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او ډیروالي دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سورة الاحزاب په شروع کې څو آیاته د دغه تبلیغاتو د ردولو دپاره نازل کړه، او د سورة الاحزاب شروع په دې الهي قول سره وسوه چې فرمایي: یا ایها النبي اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. یعنی اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله جل جلاله څخه بیریږه او د کافرانو او منافقانو حکم مه منه، بېشکه چې الله عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. ورونو، نن ورځ هم د ابی د زوی غوندې منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف الایمان مسلمانان سته چې عینا هغه د ابی د زوی خبرې تکراروي او بیانوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. ایا د ابی د زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول؟ او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده، خو افسوس د هغه کم عقله او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې د دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بې له کمې دنیوي فایدې تاوان رسوي او ځان د دوژخ وکندو ته ور اچوي. هو، هلته داسې کسان شته چې د دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالره اخلي، لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي، د ابی د زوی اولاده ده، خو د مسلمانانو یې پر څه چې خپلې عقیدې په خپله خرابوي او د دوژخ پر طرف په خپله خوښه ورځغلي. ورونو، دا د منافقانو و هغه رول او عمل ته یوه اشاره وه چې دوی د بني مستلق تر غذا د مخه لوباوه او عملي کاوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر، نرمي او تلطف سره زغامه او پر ځان تیراوه. عامو مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا یې د دوی آزارونه په صبر سره زغمل، ځکه مسلمانانو منافقان د هغو په رسوا او بې شرمه عمل سره پیژندلي وه چې هر وار به داسې عمل ځینې پېښ سو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده سوه، لکه الله عز وجل چې د سورة التوبه په 126 نمبر آیات کې فرمایي: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. یعنی آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي، خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کاږي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو، دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه وه چې د بني مستلق تر غذا د مخه یې کول. اوس راسئ چې د بني مستلق په غذا کې د منافقانو رول او عمل واورو. اوس چې د بني مستلق غذا سوه او د اول وار دپاره په هغه غذا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکاره کوي چې د سورة التوبه په 43 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسې سره په لښکر کې ووځي نو تاسې ته به هیڅ شی نه کې زیات،
بې له فساده خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسې په مابین کې چابکي وکړي په چغلیو او نورو بدیو سره، حال دا چې دوی به ستاسې لپاره فتنه او بدي غواړي. نو منافقینو د بني مستلق په غذا کې 2 واره د خپلې شریرې نقشې د عملي کولو دپاره موقع پیدا کړه چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد یې بد تبلیغات شروع کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.